تازه نوې او په زړه پورې خبر د راشد خان دغه نخرې به مو تر اوسه نه وي لیدلې. وګورئ چې راشد خان په میدان کې څه کوي. دا ټول معلومات را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروته بچونکی او پخوانی لوبډل مشر راشد خان چې اوس مهال په بیګ باش تجارتي لیګ د ایډلېټ سټرایکرز لوبډلې لپاره لوبیږي. تازه له ټوکو او نخرو ډکه ویډیو د ایډلېټ سټرایکرز لوبډلې په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ده. بیګ باش تجارتي لیګ نه یوازې دا چې د ښه کرکټ لپاره پیژندل شوی تجارتي لیګ دی، بلکې د دغه لیګ ټولې لوبډلې په ټولنیزو رسنیو کې د لوبغاړو لپاره ډېر جالب پوسټونه هم کوي او همداراز ډېرې داسې ویډیوګانې هم جوړوي چې د لوبغاړو مینوال له ځان سره تړلی وساتي. تازه د ایډلېټ سټرایکرز لوبډلې په خپله ټویټر پاڼه باندې د راشد خان او پیل سالټ یوه ویډیو خپره کړې ده چې دواړه د ایډلېټ اول میدان په سر باندې ولاړ دي او همداراز په پړو یې ځانونه تړلي دي او داسې ښکاري چې له پورته نه به ښکته راودانېږي. دغه 2 دقیقې او 9 ثانیې ویډیو چې په ټویټر کې خپره شوې ده، راشد خان او پیل سالټ پکې له یو بل سره ټوکې ټکالې او نخرې کوي او چې خلکو ډېره خوښه کړې ده. که وویل شي چې د بیګ باش تجارتي لیګ یوازینی هغه لیګ دی چې لوبغاړي د لوبو ترڅنګ داسې ساتلی دي چې په کومه ورځ لوبه نه وي، نو بیا تر ډیره هڅه کوي چې لوبغاړو ته د مستۍ ماحول را جوړ کړي. خو ښه خبره بیا دا هم ده چې د دغه خوښیو د صحنو ویډیوګانې هم له خلکو سره خپروي چې د دوی مینه یې وویني. راشد خان چې د ایډلېټ سټرایکرز لوبډلې مهم توپ اچوونکی دی، تر دې مهاله پورې په دغه لیګ کې 11 سیالۍ ترسره کړي دي او 14 لوبغاړي سوځولي دي چې د ډیرو ویکټو ترلاسه کوونکو په لیست کې بیا 4م لوبغاړی دی. د یادولو ده چې د راشد خان لوبډله سبا هم په بیګ باش لیګ کې لوبه لري چې د افغانستان په وخت 12 بجې او 40 دقیقې به د میلبورن سټارز لوبډلې سره په ایډلېټ کې لوبه ترسره کوي. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو را سره ولیدله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.